د مړي د مال متعلق خبره کوو چې د دې په مال کې کم کم حقوق دي چې هغه پکې جاری کیږي. د دې نه چې کم مال او میراث پاتې شي دا ډایرکټ په وارثانو کې نه تقسیمیږي، بلکې د دې مال کې 4 حقوق چې دي هغه ترتیبوار جاری کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. نن سبق کې به منګه د مړي د مال متعلق خبره کوو چې د دې په مال کې کم کم حقوق دي چې هغه پکې جاری کیږي. په دې خبره او تفصیل باندې موږ ځان پوه کو چې کله یو سړی هغه وفات شي یا یو زنانه وفات شي، د دې نه چې کم مال او میراث پاتې شي دا ډایرکټ په وارثانو کې نه تقسیمیږي، بلکې د دې مال کې 4 حقوق چې دي هغه ترتیبوار جاری کیږي. د ټولو نه اول د په مال کې تجهیز او تکفین دی. تجهیز او تکفین ویل کیږي چې د مرګ نه والا د خخولو پورې چې کم کارونو ته د مړی محتاج دی هغې ته. دلته خو زمونږ مقبرې اکثر وقف او مشترک دي، نو د قبر ځمکې اغستو ته دې ته پکې ضرورت نه وي. کفن اکثر چې دی هغه خلکو رشته دار رور یا تره یا ماما دا اخلي، دې ته هم ضرورت نه وي. خو که بالفرض داسې یو ځای چې په هغې کې کفن اغستو ته یا د قبر ځای اغستو ته ضرورت وي، نو د ټولو نه اول به د دې مړي په ترکه او مال کې د کفن او د دفن د هغې بندوبست کولی کېږي. دویم نمبر چې د دې کفن دفن نه څومره مال پاتې شي د قرضې به د هغې نه ورکولی کېږي، چې څومره قرضې دي د مال نه به هغه ورکولی کېږي. دریم نمبر د قرضو نه چې کم مال پاتې شي، نو په 3مه حصه کې که د مړي وصیت کړی نو د هغه وصیت په نافذ کولی کېږي په 1/3 حصه کې. که چېرته د 1/3 حصې نه د زیات وصیت کړو او ټولو وارثانو اجازت کوو، په دې کې نابالغه ماشوم دا پکې نه و یا ماشومه پکې نه وه په دې وارثانو کې، او ټولو وارثانو اجازت وکړو چې دا دې هم وکړلی شي زمونږ مشر دی، زمونږ پلار دی یا زمونږ رور مور وصیت کړی دی، نو بیا دغه وصیت د 1/3 نه په زیات باندې هم جاری کولی شي، نافذ کولی شي. د دې وصیت نه چې کم مال پاتې شو، یعنی د تجهیز تکفین نه، د قرضو نه، د 3م نمبر د وصیت نه، د دې نه چې کم مال پاتې شي، نو بیا په وارثانو کې به دا تقسیمیږي د قرآن کریم او د سنت د اصول موافق، څنګه چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي، دا مال به بیا د هغو په منځ کې هغه تقسیمولی کېږي. اول نمبر تجهیز او تکفینو. تجهیز تکفین کې به نه اسراف پکوي او نه به په تجهیز تکفین کې هغه به پکې کمی کوي، یعنی نه به اسراف کوي، زیاتې به نه کوي. چې مثال د په ژوند باندې کمې کپړې اغوستې، نو مرګ نه وروسته به هم د هغه معیار دله کفن اغوستلی کېږي. که په ژوند کې د اعلی کپړې اغوستې، نو کفن دی وله هم د اعلی کپړې واغوستلی شي، او که چېرته په ژوند کې د ادنا کپړې اغوستې، نو کفن دی وله هم هغه شانتې واغوستلی شي که د ده د مال نه اخلي. او که یو سړی ورله اخلي، خو د هغه بیا خپل مال دی، که اعلی وله اخلي او که درمیانه وله اخلي او که کمزوری ورله اخلي. دویم نمبر هغه قرضې دي. نو قرضې خامخا د دې نه ادا کول غواړي، ځکه چې د انسان د نفس چې دی، د روح چې دی، دا جنت ته خپل مقام ته د رسیدو نه دا بني تر څو پورې چې د قرضې ادا کړلی شوي نه وي. او الله جل جلاله شهید ته هر ګناه معاف کوي، خو لیکن پردی قرضې دا ورته نه معاف کوي. بل سبق کې زه انشاءالله په قرضو باندې مستقل تاسو ته یو خبره یو بحث دا به کومه، تاسو د هغې انشاءالله په بل باس کې به هغه کوو. خو لیکن د اهمه خبره دا ده چې موږ به پردی قرضې دا به ادا کوو چې چېرته قرضې را باندې پردی پاتې نه شي، یا زموږ په رور عزیز چې کوم وفات شوی دی په هغه د چا قرضې پاتې نه شي، دا به ورکوو. او 3م نمبر وصیتونه، خو چې وصیت حاله چې هغه د ګناه وصیت نه وي بلکې هغه د نیک کار وصیت وي، هغه به بیا نافذ کولی کېږي. او 4م نمبر هغه تقسیم دی د وارثانو په منځ.